اشم څخه مې رخصت واخیستی او په بس کې کښېنستلم و مخته مې د شهید انور ورور شلاجي ډرنک هم کښېږدی چې کله اسلام آباد ته ورسېږم نو هلته بې شمه یو څه سفر کولو وروسته بس په کچلاغ کې ودرېدی او په دې ساعت باندې یو ماشوم هم بس ته راوختی چې وچه میوه یې خرڅوله. 200 روپیو. ټوپی صافه ټوپی پرې په پرې کې راکټ ورکړو. دلته په کوچلا کې به بس یو ساعت درېدلی او بل ته مخته تک شروع کی یو څه سفر کول وروسته په لار باندې مال خوب هم رالی سترګې مې پټې سولې کله چې مې سترګې بل ته خلاص سولې نو د شپې 2 بجې ولې او بس په مسلم باغ باندې ولاړو نو د بس ډرایور څخه مې پوښتنه وکړه چې تاسو ول دلته ولاړ یاست نو د راته وویل چې مخته حالات خراب دي کله چې سهار سو نو بیا به پر مخ تک کوو. کله چې سهار سولو نو د اپسی خلک رالو په بس کې ناست مسافرو چیکینګ یې وکړ شناخت کارډونه یې وکتل دا چیکینګ یوازې په مسلم باغ نه وسلو کله چې جوب ته ورسېدلو نو هلته هم دا چیکینګ وسول هلته هم شناخت کارډونه وکتل دغه د جوب روډ چې مې ویل دی نو هغه وخت رایاسول کله چې موږ د خیبر قومي جرګې ته روان ولو او په لارې باندې پولیسوالو ودرول زما د یو ملګري په موبایل کې د منظور احمد پښتین عکس ولو هغه له ځان څخه بوتي کله چې رایلا کې نو ډیر ظلم هم پر کړی ول وشتل هم ول موبایلان هم زنا خسته ول.